بسم الله الرحمن الرحیم. په سلامونه او هرکلی کوم. زه سهاک یم د سهاک ګرافیک اکیډمي له خوا نه ستاسو په چوپړ کې یم. لکه څنګه چې پوهېږئ ګران دوستانو، نن سبا زموږ ټول دوستان دا ستونزه لري چې په فوټوشاپ کې څنګه کولی شي د پښتو لیکنه وکړي. نو مخکې ما هم دا ستونزه درلودله، نو اوس په اډوبي فوټوشاپ کې دا ستونزه حل شوې ده او موږ کولی شو چې نیغ په نیغه پښتو لیکنه وکړو په فوټوشاپ کې. مخکې له دې موږ په نورو سافټویرونو کې لکه مریم سافټویر چې په هغه کې مو لیکنه کوله او هغه ځنه کاپي او بیا مو په فوټوشاپ کې پیسټ کوله. نو له دې طریقه هم خپل مشکل حل کولی شو. نو اوس موږ کولی شو چې بدون د کوم سافټویر نه، اضافي سافټویر نه، نیغ په نیغه په فوټوشاپ کې پښتو، عربي، اردو او داسې نورې ژبې وکاروو. نو د دې لپاره د ټول نه د مخکې زه یو نوی ډاکومنټ اخلم. دا ډاکومنټ مې واخیسته. که اوس زه وغواړم چې پښتو لیکنه وکړم، نو زما پښتو لیکنه به په دې شکل ماته ښکاري. لکه ګورئ دوستانو، په دې کې ستونزه دا ده چې هر توری بیل بیل او په هغه شکل چې موږ غواړو هغه نه یو کلمه جوړه کړو، هغه نشو جوړولی. د دې ستونزې حل کولو لپاره موږ ځو په ایډیټ مینو کې آخر ته که موږ راکوز شو، دلته ده پروفیرنس، او پروفیرنس نه موږ راځو ټیپ ته یا ټایپ. په ټایپ کې به نور سره موږ غرض نه لرو، صرف له ایست ایشین نه میډل ایسټرن دا موږ چک مارک کوو. د ایست ایشین نه موږ دا چک مارک لري کوو او میډل ایسټرن ده دا موږ چک مارک کوو. بس صرف دومره کار کوو موږ. دا هم چې کله اوکې کو، بیا د ټیپ مینو څخه راځو لینګویج آپشن او د ډیفالت څخه موږ ایست ایشین فیچرز دا چک مارک کوو. یو ځل بیا تکراروم دوستانو، ټایپ نه لینګویج آپشن له ډیفالت څخه ما ایست ایشین فیچر دا مې چک مارک. نو اوس که زه بیا هم راشم، نو زموږ ستونزه خو حل نه شوه. زموږ ستونزه تر هغه پورې نه حل کېږي تر څو چې موږ یو ځل فوټوشاپ ریسټارټ نه کړو. نو د دې لپاره زه فوټوشاپ بندوم او بیرته خلاصوم. نو اوس ګورو دوستانو چې انشاءالله زمونږ ستونزه به حل شوې وي. ډېر یو ساده تخنیک و، خو ښه. اوس که زه ولیکم، بخښنه غواړم، زه به مې خپل کیبورډ پښتو ته واړوم. هغه نه وروسته که زه اوس څه شی لیکم، نو دا ګورئ چې زمونږ کیبورډ کار وکړو. او یو بل شی، هغه دوستان چې په کیبورډ کې پښتو توري نه لري یا پښتو توري پې لیکل شوي نه وي او لکه ما غوندې ستونزه لري چې څنګه یو کلمه ولیکي، نو دلته کولی شي چې آل پروګرام او آل پروګرام کې لاندې دلته راشي اکسسوري ته، او په اکسسوریز کې لاندې دلته ایز آف اکسس کې په خیال مې چې دا آن سکرین کیبورډ، نو دا کیبورډ راغی. د دې کیبورډ له مخې دوی کولی شي خپله ستونزه حل کړي. په دې شکل کولی شو چې نیغ په نیغه په اډوبي فوټوشاپ کې پښتو لیکنه وکړو.
نو دا دی دوستانو تاسو وکتل چې موږ اوس پښتو نیغ په نیغه په اډوبي فوټوشاپ CS6 کې لیکلی شو او دا ستونزه انشاءالله چې هواره شوه. نو هغه دوستان چې اوس همدا اوس زما درس ګوري، زما درس نه څه ګټه اخیستې وي، نو هغې نه دا هیله کوم چې د دې درس رسولو کې زما سره مرسته وکړي او دا درس دومره شیر کړي چې نور هغه دوستان چې دا ستونزه لري د دې ستونزه هواره شي. زموږ مقصد صرف هغه شی چې زموږ زده وي د هغه نورو ته رسول دي. نو انشاءالله تاسو ما سره مرسته کوئ ترڅو زه وکولی شم هغه شیان چې زما زده دي هغه ټولو پښتنو وروڼو ته چې هر چیرته وي د انټرنیټ له لارې ورسوم. نو هیله ده چې دا درس نور ته هم شیر کړئ او زما د یوټیوب چینل سحاق اکیډمي دا هم سبسکرایب کړئ د لا نورو درسونو دپاره. او په دې ګرافیک پروګرامونو کې چې هر پروګرام کې ستونزه لرئ خپله ستونزه ما سره د فیسبوک له لارې شریکه کړئ او څه شی چې زموږ زده وي انشاءالله تاسو نه به نه سپمو. نو په الله سپارم، مخه مو ګلونه.